دی وایي ما په خوب کې لیدل چې یو ژیړ رنګې سپین رنګې مار دی او هغه زما په سر باندې را پرېوتی دی. څه مطلب دی؟ مطلب دا دی ګوره مار نه د دې چې کوم د خوب قانون دی ډېر آسان دی او بعض ځینو کې ډېر پیچیده شي کله کله او د انسان د حالاتو مطابق. او مسله دا دی یو انسان مار په خوب کې لیدو د مار دا رنګ چې کوم دی که نه دا ډېر زیات څه کوي دا ضروري دی په دې. نو مار که چېرته هلکه کلر والی لایټ کلري هلکا رنګي هلکا ډوب کلر نه ډوب رنګ نه بیا د دې مطلب بیماری او څه پریشانی راځي. او چې کله دا څونه دا مار د دې دا رنګ دا ډوبېږي او تیزېږي که نه د دې مطلب دا دی چې دا څوک دشمن دی او غټ نقصان را روان. چې کله داسې سپین رنګې زیړ رنګې مار انسان په خوب کې ویني دې مطلب دا دی څه بیماري او څه لږه پریشانی را روان. د دې طریقه دا ده چې 2 رکعاته نفل وکړه د الله نه د عافیت سوال وکړه او ورسره د خپل وس مطابق صدقه وکړه او کوشش کوه چې ستا صحت او دې څیزونو ته نقصان هغه ونه رسي. لکه ډرا والا هغې نن سبا ډېره غټه ډرامه هغه شروع کړې ده. د دې انسداد دپاره کوشش پکار دی. د دې سره یو دا خبر هم ده چې یاره که یو سړی په لکي ډرا کې هغه پیسې وګټي نو دغه پیسې هغه حرامې دي که حلالې. او بل دا چې دې سره قرباني کول د دې د پیسې استعمالول په ودونو وغیره باندې جایز دي که ناجایز. لکي ډرا چې کومه بل استاد ما صورت ویلی اسانه خبره ده. لکي ډرا هغه شان دي د خلکو نه پیسې راټولې او بیا دا پیسې یو طرف ته ځي د خلکو یو خاص خلکو د هغې انعام روخي دا یو حرام کار دی ناجایز دي دا جواري ده او ډېر خلک په دې کې مبتلا دي. اولنۍ خبره خدا د لکي ډرا والو له پکار دي چې د خپلې علاقې د یو مستند او معتبر او معتمد مفتي سره کینی او هغه ته ووایي چې زه دا کار داسې کومه او دا ټیک دی که غلط دی. که هغه منع کو بیا دې نه کوي او که هغه منع نه کو بیا ټیک ده بس پوهېږي په دې باندې چې مفتي او پوهېږي په دې معاملاتو باندې هغه سړی دا یوه مسله. بله مسله مفتیان کرام هغې له هم پکار دي که داسې یو څوک حرام کار کې مبتلا دي چې هغې ته د دې یو بیسټ الټرنیټ وښیي د دې متبادل ورته وښیي دا طریقې سره کار حرام دی او دې طریقې سره کار هغه حلال دی چې دا ورته وښیي. نو په دغې لکي ډرا کې چې کومې پیسې راځي یا انعامونه راځي دا ټول حرام دي دا ناجایز دي. د دې پیسې استعمالول دغه هم حرام دي. هغه سره قرباني هم نه کېږي دا سړي سره چې داسې په حرامو باندې ګټلي د دې سړي سره معاملات هغه روان وي ښه دا د حرامو مرتکب دا ډېر خطرناک کار دی. مسلمانانو د منځونو نه مزه ختم نه به د لمونځ خوند درکوي نه به د تراویح خوند درکوي نه به د تلاوت خوند درکوي نه به د الله سره تعلق خوند درکوي هېڅ به ونه کوي دین اسلام بس. او کېدی چې دې اخري انجام دی سړی د ایمان نه خلاص شي بس او د دنیا نه داسې لړ شي. دا دونه حلاله روپۍ دونه اهم څیز دی دومره اهم دونه چې حلاله روپۍ خېټې ته اچول دا اهم دا د قرآن فلسفه وایي. قرآن مجید راواړوي الله جل شانه پیغمبرانو ته یا ایها الرسل ای پیغمبرانو کلوا من الطیبات تاسو حلال او پاک څیز خېټې ته اچوئ نوړی بم پاک صفائی او عمل صالحه دا غي نه پس نیک اعمال کوي ځکه نیک اعمال خو الله قبلي کې چې خېټه کې حلالي دا دونه اهم څه دی. نه ځانو ساده خلک هم مغر کوي ځانم مغر کوي. یا سړی وایي چې ما خو د لکي ډرا لپاره 50 روپۍ ورواچولې 50 روپۍ صرف ستانه نه دي اغستې د 50,000 کسانو نه اغستې هغه سره په هغې کې یو بایک او 2 بایک ورکوي نورې په لکونو کروڑونو روپۍ هغه جیب ته واچولي هغې خلک لوټ کړه دا اوس ته پته نشته. په سترګه کې دوی اچولو سره روژه خرابېږي که نه خرابېږي ښه غوږ کې یا پوزه کې سړی دوی واچي هغه حلق ته ورسي بیا په هغې روژه خرابېږي. که یو زنانه ته بیماري د روژې په حالت کې راشي د ورځې په منځ کې نو هغه خوراک څښاک کولی شي که نه او کولی شي تراو کې چې یو رکعت پاتې شي نو هغه به څنګه را واپس کوو هغه شانتې څنګه عام لمونځ کې تا نه یو رکعت پاتې شي بس هغه څنګه را ګرځې دغه شان به د هم را ګرځې. ما ته چا دا خبره کړې ده چې ته د ډپریشن مریض یې زه ډېر زیات پریشان یم په دې خبره کې ځکه چې زه کله یو خبره د چا نه واورم زما باره کې وکړي زه په هغې باندې سوچ کوم تر دې پورې چې خودکشۍ ته پکې ورسم او تر دې پورې چې د قتل سوچونه ما ته راځي نه دې څه علاج راته وښایه دا ته چېرته یوازې پاتې شوی داسې قسمه مسلې که چا ته وي ده له پکار دي چې دی همیشه د خپلو دوستانو سره خپلو ملګرو سره او په یو ښکلي مجلس کې دی کښېني نو داسې قسمه قصې به ورته بیا نه راځي او چې دی څونه یوازې پاتې کېږي بیا به ورته دا مسلې راځي او دی بیا د احساسي کمترۍ د هغې ښکار کېږي به او ژوند به یې خراب شي. مفتی صاحب حافظ قرآن د ختم په تراو کې د سجدې چې کوم آیت دی هغه ووایي او بیا سجده هغه ونه کړي او سجده سهو هم په آخره کې ونه کړي په لمونځ کې سفر راځي.